اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته ام اس ورډ تر پیراګراف ګروپ ویلی وو، یعنی دغه ټول اپشنان ما تاسو ته تر دغه ځای درښولي وو. نو اوس راځو مخته ځو او نور اپشنان درښیم. او یوه بله ډېره ضروري خبره، ګورل ته هر اپشن شارټکټ کې لري. کله چې تاسو یو اپشن ته موس راوړئ نو د هغه اپشن شارټکټ کې تاسو درښیي چې د دغه اپشن شارټکټ کې دا ده. ګوره د کټ شارټکټ کې کنټرول ایکس ده، د کاپي شارټکټ کې کنټرول سی ده، د بولډ شارټکټ کې کنټرول بی ده، د ایټالیک شارټکټ کې کنټرول آی ده، د انډرلاین ده کنټرول یو ده. یعنی دغه هر اپشن شارټکټ کې لري. خو له ما څخه په تېرې ویډیوګانو کې یې رسوي وې، ما تاسو ته نه در وښولې، لیکلي مې وې خو یې رسوي مې ولې. ګوره دغه ټولې شارټکټ کې به تاسو لازمي یاد وساتئ. که چیرې تاسو دغه شارټکټ کې په یاد زده کړئ، یاد یې وساتئ، نو بیا تاسو په ام اس ورډ کې ډېر تیز کار کولی سئ. نو ګوره زه راځم تاسو ته فلحاله د دغه یوې شارټکټ کې فایده درښیم. ګوره اوس د سایز انکریزینګ شارټکټ کې چې دغه کنټرول شیفټ ګریټر دین ده. کله چې تاسو د یو خط سایز ولټوئ نو ګوره دلته تاسو په دغه غټه ای باندې کلیک کوئ، دلته تاسو سایز ولټولی سئ. کوم چیرې ورکموئ نو په دا کوچني ای کله تاسو کلیک وکړئ بیرته تاسو سایز ورکمولی سئ. ګوره په کیبورډ کې بیا ډېره اسانه ده، خالي کنټرول شیفټ ګریټر دی نو کنټرول شیفټ ونیسئ، ګریټر دی سایز ولټوئ، لیس دی بیرته سایز ورکموئ. یعنی په کیبورډ کې تاسو ډېر تیز کار کولی سئ. نو دغه شارټکټ کیز به تاسو لازمي یاد وساتئ. نو راځو مخته ځو اوس له سټایل ګروپ څخه شروع کوو. ګوره په دې کې له موږ سره اول اپشن ده، دا له موږ سره جوړ شوي سټایلونه دي. نو دې لپاره زه راځم یو وارې نوی ډاکومنټ راخلم او فارموله مې استعمال کړله. ګوره دا ټوټل له موږ سره جوړ شوي سټایلونه دي. په خط چې مو هر سټایل استعمالوئ سمپله په هغه سټایل کلیک وکړئ، هغه سټایل به په استعمال شي. نو لاندې بیا راځو ګوره موږ سره بل اپشن ده کریټ ا سټایل. دلته تاسو خپله سټایل جوړولی سئ. مثال که چیرې تاسو لیټر لیکئ، لیټران لیکئ یا کتاب جوړوئ، په هغه کتاب کې یو سټایل تاسو سره بار بار استعمالیږي. نو کله چې تاسو بار بار هغه سټایل جوړوئ نو ډېر وخت ضایع کوي. نو اوس تاسو هغه سټایل دلته جوړ کړئ، سیوی کړئ در سره، بیا که مو هر وخت په هر ځای هغه سټایل استعمالوئ نو تاسو یې استعمالولی سئ. نو دغه رقم زه راځم دلته خپل نوم لیکم. هر رقم خط تاسو لیکئ هغه خط ولیکئ. اوس تاسو په دغه خط باندې هغه سټایل استعمال کړئ. نو زه مثال هغه سټایل جوړوم. نو دلته زه فلحاله دا سټایل جوړوم، فونټ مې ور بدل کړئ، کلر مې ور چینج کړئ. زه غواړم دغه سټایل له ما سره سوي کوم بیا دویم وارې له ما سره دغه سټایل جوړېده نه غواړي. خالي تاسو دغه سټایل سلیکټ کړئ، هغه خط سلیکټ کړئ، هغه سټایل شه. دلته راسئ په دې نشان کلیک وکړئ، بیا راسئ په دې کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ. هر نوم چې مې ورکوئ هغه نوم تاسو دلته کې ولیکئ او سمپل په دې اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو کتلی سئ ګوره پورته هغه سټایل موږ سره سیو شو. نو اوس یې هر وخت دغه سټایل په هغه خط استعمالوئ، سمپله تاسو هغه خط سلیکټ کوئ، په دغه سټایل باندې کلیک کوئ، نو هغه خط به په هغه سټایل به په هغه خط باندې استعمالېږي. ګوره تاسو کتلی سئ ګوره ډېره اسانه ده، سمپل هغه خط سلیکټ کوئ، هغه سټایل هلته سلیکټ کوئ، نو هغه سټایل به په هغه خط باندې استعمالېږي. نو بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن ده کلیر فارمیټینګ. د کلیر فارمیټینګ په ذریعه سره تاسو کوم سټایلونه چې په دغه خط باندې استعمال شوي دي هغه ټوله ختموي. دغه اپشن ګوره ما تاسو دلته هم درښولي وو. سمپل به تاسو راسئ په کلیر فارمیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه سټایلونه ټول ختموي خپل حالت یې. بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن ده اپلای سټایلز ته. دلته هم تاسو په خط باندې سټایل استعمالولی سئ، کوم خط تاسو سلیکټ کړی وي په هغه خط باندې تاسو سټایل استعمالولی سئ. دلته تاسو سمپله د هغه سټایل نوم ولیکئ. ګوره زه ما سټایل په استعمالوم، هغه ما نوم یې کې ولیکئ، انټر مې کړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې هغه ما سټایل په هغه خط باندې استعمال شو. کوم بیرته خپل حالت ته وړئ، سمپل دلته تاسو نورمال کې ولیکئ، انټر یې کړئ، بیرته به ساده حالت ته راسي. او بل ګوره دلته تاسو هغه سټایل ایډیټ کولی هم سئ. مثال ګوره ما سټایل ولیکئ، زه غواړم دغه سټایل ایډیټ کړم. سمپله ګوره په دغه موډیفای بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په موډیفای بټن کلیک وکړئ دلته تاسو بیرته سټایل، سایز، کلر ملر، یعنی بیرته تاسو هغه سټایل ایډیټ کولی هم سئ. ګوره تاسو کتلی سئ ما کلر خالي ور چینج کړئ. دلته هم ایډیټ کولی سئ، یا دلته تاسو راسئ په هغه سټایل باندې رایټ کلیک وکړئ او دلته په موډیفای باندې کلیک وکړئ، نو دلته هم بیا تاسو ایډیټ کولی سئ. نو بیا راځو ګوره په دې کې دا اپشنانه موږ سره اوس راځو فایند ته. د فایند په ذریعه سره تاسو یو لفظ پیدا کولی سئ. دلته مثال دلته تاسو اوس یو 100-200 پیجه ټکسټ لیکلی ده، په هغه کې اوس تاسو یو ورډز پکار ده، هغه ورډز پیدا کوئ، نو هغه تاسو دلته اوس ډېر اسانه پیدا کولی سئ. خالي به راسئ په فایند باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو فایند باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ موږ سره دلته نیویګیشن پینل خلاص و. دلته چې اوس هر ورډز کې پیدا کوئ، خالي تاسو هغه ورډز کې ولیکئ. ګوره تاسو کتلی سئ اوس ما ویډیو کې سرچ کړئ، ګوره ویډیو چې د هغه صرف 4 دانې دي، دلته هغه یې ګوره دلته موږ ته هایلایټ کړل. نو زه راځم دلته ایسو خط زیات کې لیکمه، ما دلته 100 پیراګرافه کې ولیکل. نو اوس دغه رقم زه راځم، زه غواړم ویډیو کې پیدا کړم. ګوره ما ویډیو کې ولیکئ، انټر مې کړئ. ګوره دا وارې 80 دانې ورډزونه پیدا کړو، یعنی په دې 9 پیجو کې 80 دانې ویډیو ورډز لیکل شوي دي. ګوره ټول موږ ته هایلایټ کړي دي، نو موږ ته اوس اسانه باندې معلومیږي موږ چیرې ویډیو لیکلي دي. دغه رقم ګوره بیا په دې کې راځي موږ سره بل اپشن دی ایډوانس فایند. ایډوانس فایند کې بیا تاسو یو لفظ پیدا کولی سئ. ګوره فایند نیکسټ
ویډیو پاینډ ایکس د دې پاینډ او د ایډوانس پاینډ په مابین کې فرق دا د پاینډ تاسو ته ټول په یو ځای هایلایټ کوي په یو واره درښیي په یو واره در پیدا کوي ایډوانس پاینډ بیا تاسو ته یو در پیدا کوي ګوره پاینډ ایکس باندې به تاسو کلیک کوئ هغه یو لفظ تاسو ته در پیدا کوي دغه رقم ګوره بیا لاندې راځو په دې کې بل اپشن د ګوټو په ذریعه سره تاسو دلته ډېرو شیانو ته تللی شئ ګوره ګوټو وټ وایي تاسو چیرې ځئ پیج و پیج ته ځئ نو سمپله تاسو د هغه پیج نمبر ولیکئ ګوره زه اول پیج ته ځم اول پیج نمبر ورکوئ ګوټو اول پیج ته بوتلم زه ورته زه اتم پیج ته ځم 8 نمبر ولیکئ ګوټو ګوره اتم پیج ته راوستم سیکشن ته هم تللی شئ سیکشن خو موږ نه ده ویلی مخکې درښیم لاین خو لا اسانه ده ګوره زه مثال لاین نمبر 1 ته ځم یا 2 ته ځم ګوره اوس دویم لین ته راغلی زه لاین نمبر 3 ته ځم ګوره دریم لین ته راغلی نو بک مارک ته هم تللی شئ دغه شیان خو لا موږ تر دا اوسه ویلي نه دي دا مخته وایي کومنټ پټ نوټ دغه ټول شیانو ته تاسو تللی شئ نو فلحاله پیج او لاین ته تاسو تللی شئ دغه نور کنه اوس مخته ووایو نو انشاءالله خپله به مو سره په خلاص شي بیا راځو ګوره په دې کې له موږ سره ګوټو هم وسو یعنې ګوټو په ذریعه سره تاسو پیج لاین ته تللی شئ بیا راځو ریپلیس د ریپلیس په ذریعه سره تاسو یو لفظ په بل لفظ بدلولی شئ مثال زه ورته هم د هر داسې ما ویډیو لیکلی ده دا ویډیو په زه په مووي باندې بدلوم ګوره فایند ایکس دغه ده وایي دا بدلی زه ورته بالکل ریپلیس ما کلم کلیک کړئ ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه ویډیو یې په مووي باندې بدل کړي ګوره دا لفظ دا بدلی اوس ریپلیس بټن باندې کلیک وکړئ ګوره هغه یې بدل کړي کوم چیرې دا لفظ نه بدلوئ بیا سمپل په دغه نیکسټ بټن کلیک وکړئ ګوره هغه لفظ نه کوي بدل او کوم په یو ټوله بدلول په ریپلیس حال باندې کلیک وکړئ ګوره وایي آل ډن وی میډ 78 ریپلیسمنټس یعنې موږ 78 ویډیو لفظونه راواستو ورځونه مې راواستو په مووي باندې مو بدل کړو یعنې د ریپلیس په ذریعه سره تاسو یو لفظ په بل لفظ باندې بدلولی شئ بیا راځو ګوره سلیکټ ته سلیکټ حال په ذریعه سره تاسو ټول شیان سلیکټ کولی شئ که آبجیکټ وي که ټکس وي که هر شی هغه ټول سلیکټ کولی شئ بیا په دې کې راځي سلیکټ آبجیکټ په ذریعه سره تاسو خالي آبجیکټ سلیکټ کولی شئ آبجیکټ چې ته وایي اوس مثال ګوره یو تصویر یا یو شیپس تاسو راواخلئ دا په آبجیکټ شمارل کېږي ګوره دلته ما آبجیکټ راواخیستی نو اوس دلته رالمه سلیکټ ته سلیکټ آبجیکټ مې ووالی ګوره اوس دا خط زه سلیکټ کوم خط نه سلیکټ کېږي که زه آبجیکټ سلیکټ کوم ګوره آبجیکټ له موږ سره سلیکټ سو یعنې د سلیکټ آبجیکټ په ذریعه سره تاسو آبجیکټ سلیکټ کولی شئ بیا ګوره په دې کې راځي سلیکټ آل ټیکس ویت سیمیلر فارمیټینګ یعنې دلته تاسو په یو سټایل کې خطونه سلیکټ کولی شئ اوس مثال ګوره که دلته اوس زه راځم دلته دا خط ته یو سټایل ورکوم مثال دې ته دا ما بولډ کړئ کلر مې ورکړئ او دغه رقم دغه سټایل ما دلته په دې خط باندې مې استعمال کړي زه ورته هم دا سیم سټایل والا خط زه غواړم سلیکټ کړم که هر ځای ما لیکلی وي په سلیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ سلیکټ آل ټیکسټ ویز سیمیلر فارمیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه سیم سټایل والا خط یې سلیکټ کړئ نو دلته تاسو سیم سټایل والا خط سلیکټ کولی شئ بیا په دې کې اخري اپشن راځي سلیکشن پینل تاسو ته دلته دا پینل درکوي د دې فایده دا ده دا په شیپو او په تصویرانو باندې استعمالیږي اوس مثال دلته زه څو شیپونه راخلم یو مې دا شیپ راواخیستی او یو مې دا شیپ راواخیستی یو مې دا شیپ راواخیستی نو زه دې ته کلر هم ور چینجوم ګوره دې ته هم دا کلر ورکوئ او دې ته زه بل کلر ورکوم نو اوس دلته ګوره د دې اپشن کار زه درښیم سلیکشن پینل چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره دا شیپونه تاسو هایډولی هم شئ شو کولی هم شئ او بل ګوره دلته برینګ فارورډ یې مخته راوړي او سینډ بیکورډ یې بیرته شاته بیایي نو هایډ هل ټوله پټي شوال بیرته ټول ښکاري یعنې سلیکشن پینل چې دغه په شیپو او په تصویرانو باندې استعمالېږي نو نن له موږ سره هوم ټیب کمپلیټه سو نو تاسو دا ویډیو د 3 وارې ګورئ انشاءالله سر به مو په خلاص نو تر بل ویډیو ما ته راکړئ اجازت په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان